یو ځل بیا یو شدیده زلزله ټول کارګر چې کوم د جنازو د ایستلو او د زخمیانو ایستلو لپاره راغلي بېرته په منډه کونړ کې یو ځل بیا خطرناکه زلزله شوې ده. تلفاتو تازه جزئیات او د افغان سیکهانو مرسته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کونړ کې نن مازدیګر یو ځل بیا شدیده زلزله شوې ده چې د ژغورنې ټیمونه هم ورخطا کړي دي. د افغان حکومت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي چې د کونړ ولایت په زلزله کې تر دې مهاله د شهیدانو شمېر 1450 د زخمیانو شمېر 3394 ته رسېدلی دی. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې په یادو سیمو کې بیا د ویجاړو شوو کورونو شمېر 6000 لوړ شوی. د نوموړي په وینا ډېری زیانمنې سیمې تر پوښښ لاندې راغلي او لازمه رسېدنه ورته شوې ده. فطرت کونړ ولایت ته د ځینو هیوادونو د ژغورنې مسلکي ټیمونو د رسېدلو پخلی کړی او ویلي دي چې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلې لارې د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي دي. نوموړي ټینګار کړی چې ټولې حکومتي ادارې د خلکو په ملتیا هڅه کوي چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي. افغاني سره میاشت وایي چې د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو ترڅنګ ښځینه روغتیا پالان هم رسېدلي دي. د دې ټولنې ویاند ویل چې نن سهار د کونړ بېلابېلو سیمو ته ژغورونکي ډلې رسېدلي او په دغو ډلو کې ښځینه روغتیا پالانې هم دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د هندوانو او سیکانو شورا د کونړ ولایت زلزله ځپلو کورنیو لپاره د بشرپاله مرستو کڅوړې د ویش کمیټې مسؤلینو ته وسپارلې. د دغه شورا مشر منجد سنګ وایي په دې ستره غمیزه کې د خپلو هیوادوالو ترڅنګ یو د هر ډول مرستو لپاره چمتووالی لرو. نوموړي د مرستو د سپارلو پر مهال زلزله ځپلو کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي او غم شریکي هم څرګنده کړه. هغه د پیښې قربانیانو ته تسلیت او د ټپیانو لپاره د ژر رغېدلو هیله ښودلې ده. د مرستو دا کڅوړې چې خوراکي توکي پکې شامل دي د 200 کورنیو لپاره چمتو شوي او ژمنه شوې ده چې د اړونده مسؤلینو له لوري به په بشپړ شفاف ډول زیانمنو شوو کورنیو ته وویشل شي.